السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونو ته مو هرکلی وایم خوښ شوم چې له تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شوم. نن مو داسې یو ویډیو تاسو ته برابر کړی چې هغه د ډیری داسې دوستان دي چې د موبایل نه ډیر شکایت کوي او موبایل سپیډ یې ډیر کم وي، نو کله چې سکرین ته ورځي نو موبایل سپیډ کار نه کوي. نو موږ داسې سیستم ورته ښیو چې په خپل موبایل کې هم همغه سیستم شته ده چې کوشش دې وکړي همغه سیستم د ځان سره وکاروي او د موبایل سپیډ به یې زیات شي. عزیزانو که چیرې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د موږ یوټیوب چینل تر دې مهاله سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نشان ووهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم خبر شئ. نو لومړی عزیزانو زه سیټینګ ته دا سیټینګ ده سیټینګ ته ورځو. کله چې سیټینګ ته ورغلو دلته به ولاړ شو ډیولاپر اپشن دا اخرنی اپشن ده. اصل کې بعض دوستان وایي چې دا ډیولاپر اپشن به چیرته وي، دا به په دغه اباوټ کې وي، فون اباوټ کې دلته به شتون ولري. کله چې تاسو انسټالوئ اول کې بیا چې کله د موبایل ته راغلی او دا ډیولاپر اپشن چې دلته وهئ نو تاسو به ډیولاپر اپشن یو وار دوه وارې پنځه وارې حتی تر 10 وارو پورې وهئ تر څو چې دا انسټال شي. کله چې دا انسټال شو بیا به هغې نه بعد ولته راځي، ځکه اوس د ما انسټال ده، پوه شوئ ورونو، اوس زما انسټال ده نو زما ډیولاپر اپشن هم دلته راغلی خپله په سیټینګ کې مستقیما پروت ده. نو اوس به لاړ شو موږ ډیولاپر اپشن ته او زما د یوټیوب چینل د ځان سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیولاپر اپشن ته چې کله راغلو دلته به راشو، لومړی تاسو دغه ګورئ دغه وینډو انیمیشن سکل لاندې ورپسې د ټرانزیشن انیمیشن سکل، بیا چې د ورپسې دریم خانه کې تاسو ګورئ انیمیټر ډوریشن سکل. یعنی مطلب ترې دا ده چې دغه حالاتو کې تاسو کولی شئ چې کله تاسو وینډو خلاصوئ تاسو به انیمیشن ښیي او بیا انیمیشن وینډو انیمیشن سکل خلاصو. دام چې کله خلاص که دا د ورونو دام چې کله خلاص که زما تیار هغه د برابر د اوس هغه ته انیمیشن سکل 0.5 ایکس یا ضرب علامه چې تاسو ګورئ نو دغه ته به تاسو راشئ. نو زیاتره موبایلونو کې دلته وي، زیاتره موبایلونو کې ګورئ تاسو خپله اوم لیده ورونو که نه موبایل سپیډ څومره سلو شو ګورئ، زیاتره دلته یې ګورئ ورونو ته موبایل سپیډ لواره تاسو ګورئ ګورئ ورو ورو چې تر څو پاس ځم دا تیزیږي ده نور هم تیز شو او بیرته دغه آخري ته چې انیمیشن سکل 10 ایکس ته چې وهمه ګورئ تاسو ګورئ ورته ښه څومره سلو راځي ده. دې نه تاسو ته دا لومړی تاسو معلومه شوه. نو راځو موږ هم دغه له پاسه نه انیمیشن از آف یعنی بیخي د ګل شي بیا هم سپیډ ګورئ ضعیفه ده. نو زه راځم دویم ته انیمیشن سکل 0.5 ایکس ده دا وهمه صحیح شو. دا مو چې کله ووهه نو دې سره به ستاسو موبایل سپیډ زیات شي او دې کې 2 شرایط نور هم دي چې هغه انیمیشن ټرانزیکشن انیمیشن سکل دا یو بل ده، دا دویم لاندینی ورپسې دې کې به هم دغه 0.5 ووهئ. و زه راځم هم دغه 10 ته که نه د اخرني ته دا وهو چې ګورو ما هغه ګورئ دا وجه چې هغه پاسینی سپیډ زیات ده نو دې باندې دونه تاثیر نه کوي. خو راځو دا هم دا دویمې انیمیشن از آف له آف نه لاندې به ګورو انیمیشن سکل 0.5 ایکس ده دا مې ووهه. اوس به راشو انیمیټر ډوریشن سکل یعنی مثلا دغه جریان یې ښیي نه تاسو ګورئ کله چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به دا معلومات وشي ښه
فکر هم دا یو چاپ غوندې راشي. یعنې دا وجه دا ده چې دا سپیډ دغه بیا پس ته دا سپیډ معلومیږي موږ ته. نو که چېرته زه کوم داسې نه چې په ډېر سختۍ کې دې ځای ته بیا هم ننظمه. نو تاسو به راشئ ورونو انیمیشن ایز آف اول نه دویمې خانې ته. دویمې خانه کې انیمیشن سکول 0.5 ده. نو تاسو به دا ووهئ نو د تاسو موبایل سپیډ به زیات شي. زما ځانو که چیرې مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو د ځان سره لایک کړئ تر څو چې نور مرګل ته هم ورسیږي. او که چیرې مو زمونږ د یوټیوب چینل تر اوسه لا نه وي سبسکرایب کړی د موږ د یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ ځکه زمونږ نورې داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې به تاسو ته خپروو او هغې ویډیوګانو نه به تاسو هم خوند واخلئ لکه څنګه چې دغه پروګرام چې تاسو ته ما وښود نو دا ډېری دوستان دې سره مشکل کې وو نو تاسو به دغه مشکل دې خپل حل کړئ. دا ډېر ساده کار ده خو متاسفانه زیاتره دوستان په دې خبر نه دي چې دغه کار یا دغه سیستم ځان ته جوړ کړي او د موبایل سپیډ به زیات شي. نو زیاتره دوستان په دې سره حتی په ژړا کېږي ورته. نو تاسو کوشش کوئ عزیزانو زمونږ د یوټیوب چینل همدا شی به د ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم خبر شئ ځکه دا ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه د موږ نظر کې دي چې انشاءالله تاسو دوستانو ته به موږ ورلیږو او تاسو به ترې خوند اخلئ. د اوس لپاره د خدای په امان.